السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ. ملګرو بیا هم د تیر وخت په شان نه ته یو ځل بیا یو اپلیکیشن راوړی چې د هغه په دغه کې به تاسو یعنې د هغه په باره کې به سره مونږ خبرې کوو. هغې په باره کې به تخایو چې هغه څه لپاره استعمالیږي څه لپاره نه کېږي. نو زه به دغه اپلیکیشن طرف ته بس دغه یوه هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه بیل آیکن څه ووایي چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. نو تاسو ورشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ او پلی سټور کې به ولیکئ MP3 کنورټر. MP3 کنورټر چې تاسو سرچ کړو د اولینو په دویم نمبر باندې دا شي بي غونتی کلر کې راځي. دا به تاسو انسټال کړئ او په دې باندې ډېره په اسانه سره آډیو ګانې یعنې ویډیوګانې به آډیو کېږي. که تاسو سره چېرته دغه مشکل وي نو تاسو به ویډیوګانې آډیو کولی شئ ډېرې په اسانه باندې. نو دغه اپلیکیشن په باره کې څه موږ خبرې کولې. دغه اپلیکیشن دی اوس به تخایل چې څنګه تاسو کولی. تاسو به د هغه چویس فایل باندې کلیک واخلئ. د دې نه به تاسو دا به داسې الاو کړئ. نو چې الاو مو کړو دلته به تاسو ته ویډیوګان نشته چې تاسو کومه ویډیو هم خوښوئ هغه به تاسو دغه ته کوئ آډیو ته به واړوئ. اوس زه دا ویډیو دغه کوم، زه به دا لږه پلیم کوم چې دا څنګه ویډیو ده تاسو یې کتی هم شئ. حالانکې د پنجاب انډین او ګانه د اردو ګانو. نو چونکې ریکارډینګ په سټارټ په موبایل ډاټا ما موبایل سلو دی. ښه نو دا ویډیو ده دا به موږ بیا چې بدلو نو میټ ډیټا باندې که تاسو څه دغه کې بدلون پکې کوئ نو هغه هم کېږي پکې. فرض که تاسو خپل د دې ګانې له نوم ورکوئ، البم نوم ورکوئ، آرټسټ یعنې چا چې ګانه ویل هغې نوم پرې ورکوئ. نور پکې داسې د ټریک د په دغه پکې نور ټریک د نمبر یا دغه پکې شی ورکولی، ایر کال پکې شي لیکلی، چویس پکې کوم یو ایمیج تصویر وله تاسو راغستی شي. تاسو تصویر ورکوئ، خپل تصویر پکې یعنې سیټینګ کوئ، سیټ کول غواړئ چې زه پکې خپل تصویر راولم. فرض که زما دا تصویر دی زه پکې دا سیټ کوم نو زه به پې داسې کلیک واخلم دا هغه تصویر هلته راغلی. بیا به زه په دې سیو باندې کلیک کوم دا به دلته راشي تصویر به دې ځل راشي. دلته یې فلحال ښایي خو نه خو دلته تصویر راغلی دی. نو زه به بیا په دې کنورټ باندې کلیک واخلم. دې ځای کې نه تاسو دا دغه هم درته بدلوئ چې تاسو څومره دغه کې کنورټ کولی شئ. MP3 کاپي ACC دغه باندې هم تاسو دغه کوئ. زه په کنورټ باندې سکرین دغه ما وکړو بس دغه کنورټ شو. رننګ بیکګراوند هم پکې شته که غټه چېرته وي تاسو سکرین باندې نه دغه کوئ نو هغه په بیا رننګ بیکګراوند باندې کلیک واخلئ. هغه به شاته بیا په دلته روانوي یعنې تاسو ته به بیا دلته خو شو کېږي په سکرین باندې. بخښنه غواړم زه ګورم دا هغه ګانه وه دلته راورسېده. زه به دلته ورشم هلته خپل میوزیک ته هم چې هلته راخلي ما ته کو نه دی راغستی. ښه دا میوزیک شو. زه به دلته چک کړمه چې چېرته هغه ګانه پکې راغلی هغه هم دا ده. خدان ده سوري جنگ تمزه حاجی نو هغه ګانه هم دلته فلحال راغلې ده او سیو شوي خو ده. زه به فون دلته کې مو وګورم ګانه خو سیو شوې ده. انټرنل سټوریج کې به زه چک کوم MP3 کنورټر د دې خپل فولډر راځي. دا MP3 کنورټر دا تاسو کتلی شئ دا تاسو نو هم دغه ګانه تاسو واورېده او دغه ویډیو موږ پې آډیو ته جوړه کړه. امید ده ویډیو به مو خوښه شوې بیا به هم میلاویږو او که جون وفا کوله بیا به هم دلته اپلیکیشن راوړو ستاسو دپاره او ستاسو په خوښه باندې. نو هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت. بس ښاد او باد اوسئ. د لوی الله په امان.